د هر څه دمخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته تخنیکي همکارانو ته ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. د لوی اختر په رارسېدو باندې د لوی اختر مبارکې ټولو محترمو خویندو ته، وروڼو ته، مشرانو ته او زموږ هغه خویندې چې په محبس کې دي او زموږ هغه خویندې وروڼه چې په شفاخانه کې دي، هغو ته ټولو ته عجله شفا غواړو او ټولو ته مبارکي وایو. خدای تعالی دې د لوی اختر موږ تاسو ټولو مسلمانان باندې په خصوص په افغانستان باندې د نیکمرغۍ، د هوساینې، د سوکالۍ اختر ولري. اختر خو دوه اخترونه لري چې هر اختر بیا خپل مناسبات لري، خو زموږ مېرمنې بیا په اختر کې نسبت زموږ وروڼو ته فکر کوم ستړي به یې، ځکه چې د کور ټول صفایي، د ټول کور پاکېده، نوي کول او د ټول د کورنۍ د اعضاو دپاره کالي ترتیبول، د دوی د اختر میوه ترتیبول، دا ټول فکر کوم د ښځو مسؤلیتونه دي او زموږ خویندې نسبت دوی ستړي دي، په خصوصا د اختر د شپې، د اختر د ورځې پورې. او دا اختر چې لوی اختر دی او په دې اختر کې د اخترې اختر دی، زموږ وروڼه به د اختر په اوله ورځ، دویمه ورځ په اخترې باندې مصروفوي. زموږ مېرمنې د دغه کور د چارو تر څنګ بل مسؤلیتونه چې هغه د زمان دپاره، د ژوند دپاره به دې ډوډۍ وړي، کالیګان به وړي، میوې به وړي، تر څو دوی هم په یاد یې ساتلې وي. هغه د زړه تسلیت په خاطر باندې اکثره مېرمنې مشرانې هغه کورو ته ورځي چې دوی په کور کې چې خدای دوی ته د زړه صبر وکړي چې کوم ضایع سوي وي، هلته د تسلیت لپاره هم یو وار ورځي. توپیر یې ډېر دی. یو توپیر یې دا دی چې واقعا هلته ډېره خوشحالي احساس کېدل، خصوصا چې زموږ خپله نجلۍ را په یاد سي، یعنې زموږ میندې چې به وې، موږ هلته فقط پخوا به یو کشمیش و، نخود به یو نوکل به ورسره ګډ و، نور به نور خلاص و، یو دانه کلچه به ورسره وه، کار یې اسانه و. او د ژوند لکه اوس څنګه جوړې و، مناسبات او ترتیبات د اختر دپاره نیسې، هغه وخت دغومره ډېر نه وه. متاسفانه چې اوس که زموږ ستاسې هېواد ته وګورو، زموږ ستاسې د جنګ ځپلي هېواد ته وګورو، زموږ ستاسې د ځوانانې چې موږ د لاسه ورکړي دي او ښځې کونډیانې دي، واقعا هم سړی ورته ګوري ځورول کېږي. په دې خاطر بل دا دی چې مصرفونه بې حده زیات سوي دي، رواجونه بې حده زیات اضافه سوي دي، چې دا پخپله هم یو ستړیا ده. او بل دردسر د خپلو ښځو نه پوهېږم، د خپلو ښځو به دغه تکلیف هم زیات کړی دی، پخپله زیاته کړې ځان ته. پخوا به ژوند ته چا یوه جوړه کالي وي، یوه جوړه چوټې به یې ورخیستې وي، اما اوس 4 جوړې 5 جوړې کالیګان اخلي، د دوی حتی د کورنۍ د اعضاو پورې دوی پوره کوي. یعنې د خپله هم یو مصرف دی او دا زه فکر کوم دا دود باید متاسفانه زموږ ښځو به هم رواج کړي او دا تکلیف یې هم زیات کړی دی. او بل دا دی چې پخوا به میوې، وچې میوې به لږ کارېدلې او اوس وچې میوې هم تر څنګ یې لندې میوې هم په دسترخوان باندې کارېږي چې مصرفونه یې زیات سوي دي. او پخوا حتما دا رواج و چې د اختر په شپه به هم الواوې د مړو په خاطر باندې پخېدلې، چې دا رواج اوس بیخي له منځه تللی دی. او دلته به ښځینه که مشرانې وي که کشرانې وي، دغه رواج بیخي سخت ټینګ رواج و چې اوس متاسفانه ډېر کم سوی دی. نوکریز به اخیسته کېدلې، هم به ښځو هم به نجونو لاسونه سره کول. اوس ښځو خو متاسفانه د هغو په یاد لا نه یم، منتها د ځوانو نجونو بله هغه به هم په ډېر نقشي او په ډېر بله کم ډیزاین به ډیکور باندې دی اوس جوړي، لاسونه سموي. اما پخوا ډېر ساده وه، ډېر خلاص وه. او حتما دا کار کېدي، هغه چا کار به نه کېدی چې خدای نخواسته د کور اعضا به یا بې مړي پکښې کیسه نو هغو به د لاسونه نه سره کول چې دوی خوشحالي ډېر احساس نه کړي. زموږ اختر ځکه ډېر دی چې د اختر اوله، دوهمه، درېیمه چې نارینه د وظیفو څخه دوی رخصت یو عمومي رخصتي ده، نو نارینه مشران دي یو کورو بل کورو ته ځي، خصوصا مشران ښځې بیخي نه بېځایه کېږي، د کور نه وځي. او ځوانان په دې د کور نه باسي چې بیا د کور خدمت وکړي، چې مېلمانه ورته ځي ورځي، نو دوی موږ ښځې په کور کې پاتې یو تر څو زموږ د نارینهو احترام مو کړی، د دوی د مېلمستیا و مناسبات مو ساتلي، نو مشران د دوی په خاطر پاتې او کشران یې خدمت په خاطر باندې پاتې دي. وروسته هغه څخه بیا تاسو خو 10 ورځې یاد کړئ، اما زه وایم چې میاشت هم داسې شته چې زموږ خویندې د اختر مبارکۍ دوستانه کړي، حتی یوه میاشت هم داسې زموږ ښځې دي
چې د ډېر مېمانداري د کورو څخه د ژر نه وځي نو وایي چې زموږ مېلمانه خلاص بیا دوی بیا شاوخوا ګرځي نو په دا خاطر باندې زموږ د ښځو اختر اوږدمهاله شي. تاسو باور وکړئ چې موږ هغه مېرمنې چې د باندې وظیفه لرو نسبت د کور مېرمنو ته به ډېر ستړي یو ځکه چې وظیفې ته هم راځو. داسې وخت راغلی دی چې یعنې په تېره روژه کوچنۍ اختر روژه تر سهار د ملا تر اذانو پورې زه ویښ وم د کور په صفایي باندې اخته وم چې ملا اذان وسو لمونځ مو وکړلې نو بیا یې 5 دقیقې مې استراحت وکړ بېرته چې مې وکتل چې مېلمانه راته رانروان دي نو بیا مو هم یعنې 1 ساعت موږ خوب نه دی کړی. موږ بیخي ډېر ورته مصروف یو ځکه چې د باندې کار دی وظیفه ده هلته موږ د کور پاکي او صفایي ته ناوخته خلاصېږو نو ځکه هم موږ ډېر وخت مصروفه یو او نه یوازې اکثره ښځې بیا نوي سامان یې کړي نو ځکه چې وایي خراب نه شي دوړه پر ونه شي نو د اختر په شپه باندې ډېر زیات ځان مصروفه ساتي نو موږ هم همچنان د هغو جملې څخه یو. زما د افغان مېرمنو ته پیام دا دی چې خدای تعالی دې دغه اختر په برکت باندې زموږ ټولو مېرمنو ته زموږ خویندو ته زموږ وروڼو ته ټول افغانانو ته سوکاله ارام د سولې ډک فضا راولي تر څو موږ افغانان په یو خوشحاله فضا کې ژوند وکړو او دغه د اختر لمانځنه په ډېرې خوشحالۍ په ډک مراسم سره موږ تاسې وکړو.